بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو په دې هیله چې ښه یاست. البته پرون اکثره پرون څو نه د پنجشنبې په ورځ اکثره ملګري غیر حاضر وو، خو موږ یوه خېټه درس وویل. ما دوی ته ویل چې ګلومیرولونیفرایټس خو ډېر ډولونه درلودل چې له هغې جملې څخه یې موږ سپیسیفیک ټایپس اف ګلومیرولونیفرایټس شروع کړي دي. البته د هغوی میکانیزمونه و هغه کومو شیانو کې خوشبختانه ټول راسره وس. مخکې چې یو عمومي مورفولوژیک عمومي کلینیکي فیچرز او دغه شیان چې وو د ګلومیرولونیفرایټس یا ګلومیرولر ډیزیز ټول راسره وس، خو دغه شل ډوله سپیسیفیک ګلومیرولر ډیزیز چې موږ تاسې ویلي وې، نو له هغې جملې څخه یې 4 ډوله ګلومیرولونیفرایټس موږ وویل په تېر درس کې، او په هر درس مو ځانته ویډیو جوړه کړه. ما دوی ته وویل چې له دې نه وروسته موږ تاسې کوشش کوو هره ورځ درې ټایپه یې ووایو. صحیح سو؟ نو انشاءالله تعالی په راتلونکي درس کې بیخي به یې کار خلاص کړو د ګلومیرولونیفرایټس بره بیخي ډېر سو. نو په تېر درس کې ډاکټر صاحبانو موږ تاسې پوسټ سټریپټوکوکل ګلومیرولونیفرایټس وویل او نن سټریپټوکوکل ګلومیرولونیفرایټس مو وویل، مینیمل چینج ډیزیز مو وویل، ام سی ډي یا ممبره دغه مینیمل چینج ډیزیز و ام سی ډیز مو وویل، مینیمل چینج ډیزیز، او همدارنګه راپیډ پروګریسیو ګلومیرولونیفرایټس مو وویل چې دا 4 ډوله تقریبا پرسونه چې موږ تاسې پرون ویل چې اکثره وخت مینیمل چینج ډیزیز هغه تغیرات و چې هغه یې په نوري مایکروسکوپ سره نه لیدل کېږي، یعنی هغه تغیرات الټرا سټرکچر تغیرات و چې هغه په څه شي باندې معلومیږي؟ په الکترون مایکروسکوپ. په دې خاطر دا د مینیمل چینج ډیزیز نوم ورباندې ایښودل سوی و، او تقریبا 80% یې نیپروټیک سنډروم رامنځته کول. په یاد مو دي؟ نو همدغسې پسې روان یو ډاکټر صاحبانو، یو 3 ډوله ګلومیرولونیفرایټس به نن ووایو. صحیح ده؟ دغه هر ډول یې ډېر خوندور درس ده او ډېر ځانګړی ځای لري البته په طبابت کې، خصوصا په نیپرولوژي کې. ډاکټر صاحبانو نن به موږ تاسې ممبرانو ګلومیرولونیفرایټس وایو. که ستاسې په یاد دي دغه کوم نومونه چې ما درته واخیستل او یا چې وروسته راځي، مثلا لکه ممبرانس ګلومیرولونیفرایټس، مثلا وروسته به موږ تاسې ووایو مثلا سیګمنټو ګلومیرولونیفرایټس، او مثلا دغه نومونه ما تاسې ته مخکې م یاد کړي وو. که په یاد سي ما تاسې ته هغه 6 کلینیکي سنډرومونه ویل، په هغو کې به مې اکثره د دغو ناروغیو نومونه اخیسته چې مثلا عمده سبب یې پلانکی شی ده او پلانکی شی ده، پلانکی ډول د ګلومیرولونیفرایټس. همداسې ده که یا ډاکټر صاحبانو؟ دا خبره بیا درته کومه چې هره ناروغي د پښتورګو چرک نه، صحیح سو؟ بلکې بېشمېره ناروغي شته، دا چې موږ تاسې نه ورباندې پوهېږو هغه زموږ ستونزه ده. ټیک ده؟ نو نن د خیره موږ تاسې لومړی لیکچر به په څه شي باندې اخلو؟ په ممبرانو ګلومیرولونیفرایټس. که یو څوک ډېر ذکي ډاکټر صاحبانو، که یو څوک ډېر په درسو کې تکړی، هغه صرف له دا نامو څخه تقریبا مکمل ګوري د طبي اصطلاحات د نیکه مرغه داسې دي چې له نومه څخه یې ته حتی د هغو پاتالوجي هم رایستی شي، او له سړي څخه بیا ګډوډېږي هم نه. ګورئ له دا نامو څخه یې لا معلومه ده ممبرانوس ګلومیرولونیفرایټس. د دې دپاره سننم چې دي ډاکټر صاحبانو اپی ممبرانوس نیپروپاتي، یعنی ممبرانوس ګلومیرولونیفرایټس او اپی ممبرانوس نیفروپاتي، دا دواړه یوه معنا لري ډاکټر صاحبانو. د دې لکه له نامه څخه چې معلومه سوي دی ډاکټر صاحبانو، دې کې اصل کې څه سوي ډاکټر صاحبانو؟ بیسمنټ ممبران تکنس پیدا کړی، یا هم ډاکټر صاحبانو د ګلومیرولر کپیلري وال تکنس پیدا کړی وي. د کپیلري جدار سره کم سوی وي؟ پنډ سوی وي، بل ممبران ورسره جوړ سوی وي، لکه له د نامو څخه چې معلومیږي. دې ته په دې خاطر ډاکټر صاحبانو څه شی وایي؟ ممبرانوس ګلومیرولونیفرایټس. یعنی کله چې په ځینې ډول کیدای سي التهابات په نیپرانونو کې صورت ونیسي ډاکټر صاحبانو، پایله به یې څه وي؟ په هغه ساحه کې د یو بل ممبران تکنس موجودیت، او یا هم د کپیلري دیوال دایمي یا هم ځینې اوقاتو کې موقتي تکنس پنډواله، دغسې یو حالت چې کله رامنځته شي پښتورګو کې، هغوی ته موږ ته څه وایو؟ ممبرانس ګلومیرولونیفرایټس ورته وایو ډاکټر صاحبانو. په هر صورت د دې ناروغیو ډاکټر صاحبانو عموما په کاهلانو کې د دې کلینیکي لوحه هم څه ډول سره وي ډاکټر صاحبانو؟ نیپروټیک سنډروم. تقریبا اکثره 85% د نیپروټیک سنډروم کیدای سي چې د څه شي په واسطه باندې جوړ سوي وي، یا په بل عبارت ممبرانوس ګلومیرولونیفرایټس که 100% کسان ونیسي، 85% به یې موږ تاسې سره کم راځي له نیپروټیک سنډروم سره. که ستاسې په یاد وي پرون په مینیمل چینج ډیزیز کې ما درته ویل چې که 100 کسان په مینیمل چینج ډیزیز باندې اخته وي،
او 80 دانې به یې موږ تاسې له چی سره راځي له نیپروټیک سینډروم سره. متوجه یاست؟ که چېرته دغه ممبرانو ګلومیرولو نیپرایټس هم ځینې کسان ونیسي ډاکټر صاحبانو، موږ تاسې ته چې مراجعه کوي 15-80% کسان به یې له نیپروټیک سینډروم سره موږ تاسې ته راځي. د نیپروټیک سینډروم اراز خو تاسې ته معلوم دی چې مثلا دغه کسان به چې لري مسیو سلیکټیو پروټین یوریا، لیپیډ یوریا ډاکټر صاحبانو، هایپرټینشن البته هغه ډېر د پام وړ ده، اوډیما او هایپو البومینیا. دا اراز دی چې ډاکټر صاحبانو د نیپروټیک سینډروم. نو عموما ازوټیمیا دغه بلځان سره دغه اراز ولري دا کسان. یعنی دا معنا چې هر نیپروټیک سینډروم چې وي هغه هم که چېرته ښځه وي یوازې پرې اکلمسیا نه وي او یا اکلمسیا نه وي، او که چېرته نارینه وي هغه یوازې رینل فیلر له مثلا ګلومیرول پوسټ سټریپټوکوکل ګلومیرول نیپرایټس یا د چا په اصطلاح باندې د پښتورګو له چرک څخه نه وي. صحیح یوه وجه هم کېدای شي چې ممبرانس البته تقریبا 80% دغه چې دی ممبرانس ګلومیرول نیپرایټس دی نیپروټیک سینډروم په ډول سره موږ تاسې ته مراجعه کوي. په هر صورت ډاکټر صاحبانو دا یوه داسې ناروغي ده چې د دې اساسي سبب معلوم نه ده، یعنی ایډیوپیټیک ده. نو چې ایډیوپیټیک وي ستاسې په نظر سره به دا به څه رقم ناروغي وي؟ اوټو امین همداسې ده که یا؟ په دې کې شک نشته چې میکانیزم یې معلوم ده چې هغه څه ده، د ایمیون کمپلیکس ترسب ده په دې ساحه کې. ما تاسې ته مخکې ویلي وو چې د ګلومیرول نیپرایټس اکثره چې وي هغه ایمونولاجیک ریاکشنونه واقع شوي وي، البته په نیپرون برخه کې، د نیپرون په ګلومیرولس برخه کې. په دې کې هم شک نشته چې په دې کې اوټو امین یا هم ایمونولاجیک ریاکشنونه واقع کیږي او بالاخره د جدار د پنډواله سبب کیږي. خو دا ډاکټر صاحبانو موږ پوهېږو چې د ایمونولاجیک ناروغیو بیا خپله د اوټو امین ناروغیو سبب معلوم دی نه دی معلوم که نه؟ هغه په دې خاطر هغه ټولې ایډیوپیټیک دي، میکانیزم د دوی معلوم دی ډاکټر صاحبانو، خو اصلي سبب یې معلوم نه ده چې مثلا ولې دغه امین کمپلیکس چېرته جوړېږي او ولې راځي دلته ترسب کوي. زموږ تاسې په ګلومیرولس کې صحیح سو ځینې وخت کېدای شي چې په سیکنډري ډول سره رامنځته سوي، یعنی کېدای شي چې په ځینې ناروغیو کې سیکنډري ډول سره دا ستونزه رامنځته یعنی سبب یې معلوم وي، لکه مثلا اسیلي. البته اسیلي یو دغه ده، موږ پوهېږو چې اوټو امین ډیزیز د دې خپل د اسیلي اصلي سبب معلوم نه ده. خو بیا هم ما تاسې ته ځینې تغیرات ویلي وو، ځینې جینیټیکي و مثلا البته ام ایچ سی مالیکول کې تغیرات ولو د هغوی په نتیجه کې دغه رامنځته کېدل اسیلي. او یا هم کېدای شي چې د مالیګننسي په وخت کې ممبرانس ګلومیرول نیپرایټس رامنځته کړي، یا کېدای شي مثلا د ځینې انتاناتو په وخت کې لکه په خاصو کسره کرونیک هیپاټایټس بي او سی په وخت کې او سیفلیس په وخت کې یا ملیریا او ځینې دواګانو خوړلو څخه وروسته ځینې کسان کېدای شي چې په ممبرانس ګلومیرول نیپرایټس باندې اخته شي. خو یوازې څو فیصده دی ډاکټر صاحبانو؟ یو څو فیصده تقریبا 5-6% کېدای شي، نور اکثره سبب معلوم نه وي ډاکټر صاحبانو، ایډیوپیټیک وي. په دې خاطر دې ته ټرولی ایډیوپیټیک ګلومیرول نیپرایټس وایي. ایتوپیتوجینیسس ته راځو ډاکټر صاحبانو، ما تاسې ته مخکې ویل چې ایتیالوجي تر ډېره بریده پورې معلومه نه وي او پیتوجینیسس یې معلوم ده. پیتوجینیسس یې داسې ده چې په دغه کې ایمیون کمپلیکس ترسب کوي یا ایمیون کمپلیکس د ډیزیز د جملې څخه ده. هغه هم په یاد دی، تاسې ته ما 4 عمده میکانیزمونه ویلي وو چې دغه په کوم میکانیزم سره رامنځته کېږي ډاکټر صاحبانو؟ د ایمیون کمپلیکس په میکانیزم سره دغه ستونزه رامنځته کېږي. داسې چې دغه مخکې جوړ سوی ایمیون کمپلیکس چې کله د ګلومیرولس په جدار کې ډاکټر صاحبانو یا هم د رګونو په جدار کې په بیسمنټ ممبران شاوخوا کې ترسب وکړي، نو په نتیجه کې په هغې ساحه کې ځینې التهابي تغیرات واقع کېږي چې پایله به یې چې په هغه ساحه کې د یو بل ممبران جوړېدل یا په یوه ساحه کې د ډینز پروټیني موادو ترسب چې په نتیجه کې یوه بله پرده حتی تشکیل کړې وي. تقریبا ډاکټر صاحبانو ټول هغه کسان چې په ممبرانو ګلومیرول نیپرایټس باندې اخته وي، هر 4م کیس یې د څه شي باندې اخته وي، څه رقم ستونزه لري ډاکټر صاحبانو؟ دا د ایمیون کمپلیکس ډیزیز په ډول سره میکانیزم لري. او په دې کې هم شک نشته چې دلته التهاب وي، خو د التهاب سره سره په دغه ډول ګلومیرول نیپرایټس کې ډاکټر صاحبانو خپله د لیکوسایټ انفلټریشن کوم خاص د پام وړ نه وي، دا معنی چې زیات لیکوسایټونه نه راځي ساحې ته. دا معنی چې هغوی دپاره څه نه کېږي، کیموټکسیز نه کېږي. که تاسې په یاد وي په اکثر اوټوامین ناروغۍ کې د لیکوسایټونو دپاره کیموټکسیز نه کېدل، نو هغه څه کوي؟ هغې ساحې ته نه ورځي ډېر. متوجه یاست؟ ښه، په هر صورت په صورت عموم کې ډاکټر صاحبانو دا چې دغه نیپروجنیک انټیجن له کوم پروټین څخه جوړ سوی ده او د هغو پر ضد باندې ولې اوټو انټي باډي جوړه سوې ده. ما تاسې ته مخکې ویلي وو چې دغه چې دي ډاکټر صاحبانو ایمیون کمپلیکس ډیزیز دا په 2 ډوله وي، په یاد مو دي چې یو پرایمري وي یو سیکنډري. سیکنډري هغه و چې بل ځای ایمیون کمپلیکس راځي دلې ترسب کوي،
خو اوس اکثر عالمان په دې اند دي چې د ایمیون کمپلیکس په اصل کې په ذات خود کې جوړیږي په دغه خپل بیسمنټ ممبران کې. ځینې پروټینونه د بیسمنټ ممبران کېدای شي چې د انټیجن رول ولوبوي د انټي باډیانو د تولید سبب سي او په نتیجه کې بیرته انټي باډیان راشي په دغه ساحه کې ترسب وکړي او چې رامنځته کړي ایمیون کمپلیکس ډیزیز رامنځته کړي. پایله به چې وي ډاکټر صاحبانو د هغې ساحې التهاب د التهاب 15 سره نشي په وجود ولري چې د دې یو کانسیکوینس یا هم د دې پایله به چې وي چې په هغه ساحه کې ځینې پروټیني مواد ترسب وکړي د پردې د پنډوالو سبب سي چې پرده پنډس و کار خلاص سو نو هغه پښتورګي نشي کولی چې صحیح فلټریشن وکړي. همداسې ده که یا نو په دې خاطر دا ناروغي چې د سفیرې هم ډېرې وخت خطرناکه تمامیږي ډاکټر صاحبانو. داسې بیناین نه وي لکه څنګه چې موږ تاسې په نورو ځایونو کې ورباندې خبرې کړې وې. او په دغو نورو ناروغیو کې ډاکټر صاحبانو لکه ما چې ما تاسې ته مخکې نومونه واخیستل په سیکنډري ډول سره معلومه خبره ده چې ایمیون کمپلیکس په هغوی کې بیا بل ځای جوړېږي. اوس مثلا لکه د هیپاټایټس بي په وخت کې او هیپاټایټس سی په وخت کې دا کېدای شي چېرته وي ډاکټر صاحبانو ایمیون کمپلیکس په اینه کې جوړ شوی وي وروسته دې ساحې ته راشي دلته ترسب وکړي. او یا هم کېدای شي چې مثلا د مالیګننسیانو په وخت کې کېدای شي چې په سږو کې او په بل ځای کې په اس ایلي کې کېدای شي په پوستکي کې جوړ شوی وي خو راځي وروسته په پښتورګو کې ترسب کوي لوجمنټ کوي او په نتیجه کې هغه رامنځته کوي. یا ځینې دواګانې دي ډاکټر صاحبانو لکه مثلا په خاص توګه سره پنسلامین. د پنسلامین بعضې وخت چې موږ تاسې خورو ډاکټر صاحبانو دا خپله د هیپټون په ډول سره کار کوي له ځینې پروټیني مواد سره یو ځای کېږي او انټیجن جوړوي. هیپټین مو په یاد دي او په نتیجه کې انټیجن به څه رقم یو انټیجن اوټو انټیجن هغه اوټو انټیجن راځي د بیسمنټ ممبران د ځینې پروټینونو خلاف وي د دې ترسب کوي ایمیون کمپلیکس جوړوي او پایله به یې د هغې ساحې التهاب وي. د دغو ټولو په نتیجه کې ډاکټر صاحبانو موږ پوهېږو چې دغه تاسې ته معلومېږي ډاکټر صاحبان دا یو بومن کپسول ده او دا د هغې څه دی شاوخوا پیرایټل اپیتیلیل حجرات چې سمپل سکویمس دي نه او دغه څه دی ډاکټر صاحبانو دا یو ګلومیرولر ټف ده. دا ګلومیرولر ټف اصل کې له چیش څخه جوړ شوی له کپیلري و څخه دو کپیلري ورته څه وایي ګلومیرولر کپیلري چې یو دانه اپرنټ او یو اپرنټ ارټریول لري نه. دا ټف ډاکټر صاحبانو دغه هر یو چې دغه تقسیم شوی د هر یو ته کوچنی کوچنی لوبیول وایي همداسې ده که یا په دغه ځای کې د کپیلریانو ته که موږ تاسې ښه په دقت سره وګورو ډاکټر صاحبانو په دغه ساحه کې ګورئ دا یو نارمل اپیتیلیم دی تاسې ته معلومیږي ځکه یوه طبقه اپیتیلیل حجرات لري او دغه هغې پنډوالونه ډېر نه لري دیوال یې خو په دغو ځای کې د دیوال یو څه پنډ شوی دی یعنی یو بیسمنټ ممبران لکه تقریبا 2 چنده شوی دی درته معلومیږي دغه 2 چنده کېدل یا د دې پنډېدل بالاخره د دې سبب نه کېږي له دې ساحې څخه کله دغه تېرېدای شي البته فلټریشن کېدای شي نشي کېدای که نه نو پایله به یې څه وي ډاکټر صاحبانو موږ پوهېږو چې نیپروټک سنډروم به یې پایله وي دې پایله به څه وي نیپروټک سنډروم وي اولیګویوریا به ورکوي دا کسان همداسې ده که یا دغه کې هم ډاکټر صاحبانو تاسې ته معلومیږي چې د بیسمنټ ممبران یا ګلومیرولر بیسمنټ ممبران تکنس یا هم ډپلیکیشن واقع شوی دی په دوه کې تقسیم شوی 2 چنده شوی. دلته یو قسم دغه ګلابي چې تاسې ته معلومیږي دا تیز ګلابي دا یو قسم ډینز مواد دی الکترون چې دلته ترسب کړی دی او په نتیجه کې دا پردې ته ډېر پنډواله وربخښلی دي. دغه ګورئ تاسې معلومیږي دا میزینجل حجرات دي او دغه چې ده دغه سپیس چې ده دا چې کومه سپیس دی ډاکټر صاحبانو بومن کپسول سپیس ته او دغه یا د هغوی پیراټل حجرات دي دغه د دې پروډوسایټس دي شاوخوا او دا داخلي انډوتیلیل حجرات دي لکه ده او پاته سو دا میزینجل حجرات دي. نو اوس په دغه ساحه کې چې تاسې وګورئ دا د کپیلري په شاوخوا جدار کې یوه بله طبقه جوړه شوې ده اوس د دې دواړو ترمنځ ډاکټر صاحبانو فلټریشن پروسس سره له دې چې ګورئ په د انډوتیلیل حجراتو ترمنځونو بیا هم فاصله شته سرې شته که نه د پروډوسایټس ترمنځ هم سرې شته داسې نه ده چې دغه سرې ټول ډک شوي دي درته معلومیږي دا زه چې نظر ورباندې کوم خو بیا هم فلټریشن نه کېږي ولې ځکه چې پرده یا بیسمنټ ممبران 2 چنده شوي ده پنډواله دلته یوه بله طبقه پکې جوړه شوې ده ډینز نو په دې خاطر باندې دا یو بل ممبران جوړ شوی ده نو په دې خاطر دې ته موږ څه وایو ممبرانس ګلومیرولو نیفرایټس ورته وایي. صحیح سو کلینیکل فیچرز ته یې راځو ډاکټر صاحبانو د کلینیک له نظره به دغه ناروغان څنګه وي په دې کې شک نشته ډاکټر صاحبانو چې دا پیښه یوه ناڅاپي پیښه ده په ناڅاپي توګه سره یو دم یو کس یا په ناڅاپي توګه سره د څو ورځو په ترڅ کې ډاکټر صاحبانو د ځینې کسانو ادرار کمیږي قرار ادرار ډیر کم سي او د نیپروټک سنډروم اعراض پکې راڅرګند سي. مثلا
ادرار یې کمیږي اولیګو یوریا، په ادرار کې شامیات خارجیږي لیپیډ یوریا، په ادرار کې پروټین خاص توګه سره سلیکټیو البومین خارجیږي. بل ازوټیمیا ورکوي، دا معنا چې په وینه کې یوریا او کرټینین زیاتیږي، بدن یې پړسیږي یا اوډیما ورکوي او کېدای شي لږ هایپرټنشن هم ورکړي. دغه اعراض چې په چا کې ولیدل د نیفروټیک سنډروم ډېرې وجې کېدای شي، یوه وجه هم کېدای شي چې څه وي ډاکټر صاحبانو د ممبرانو ګلومیرولو نیفرایټس وي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو په خاص توګه سره په کاهلانو کې ډاکټر صاحبانو نیفروټیک سنډروم چې کله رامنځته کېږي. او په صورت عموم کې ډاکټر صاحبانو دلته البته دغه یو شي ته تاسو متوجه یاست، د پروټین یوریا لري دا کسان خو دومره سلیکټیو نه وي لکه سره کم چې په نیفروټیک سنډروم کې موږ تاسې ویلي، یعنې هلته یوژولي البومین زیات وي، دلته کېدای شي چې د البومین تر څنګ ځینې نور پروټینونه هم خارج شوي وي، د پلازما ځینې نور پروټینونه هم کېدای شي په ادرار کې ولیدل شي، البته یو فیصدي. ښه، دا کسان په دې تر څنګ مایکروسکوپیک هیمچوریا لري، یعنې په مایکروسکوپ کې موږ تاسې اربیسیانې پکې وګورو، نه یوازې داسې اربیسیانې بلکې کسټ د اربیسیانو کسټونه به پکې وګورو ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. بل په دغه کې کېدای شي چې هایپرټنشن وجود ولري او یا هم وجود ونه لري، یا ډېر ملډ هایپرټنشن په دغه کسانو کې رامنځته شوی وي. خو په دې کې شک نشته چې دغه ممبرانو ګلومیرولو نیفرایټس دا داسې ممبرانس تغیرات نه دي لکه سره کوم چې موږ تاسې په ARDS کې ویلي وو هایلین چینج ډیزیز په یاد مو دي، یا هم هایلین ممبران ډیزیز په یاد مو دي، هلته هم یو ممبران جوړېدل، هغه ټمپورري و، اکثره وخت هغوی انظار ډېر خطرناکه نه و، خو دغه چې دا بیا ډاکټر صاحبانو دغه اکثره وخت ایریورسیبل ممبران جوړ شوی ده. دا ممبران چې وي په ډېرو نیکمرغه کسانو کې 50% ډاکټر صاحبانو دغه بیرته ریزولوشن په دې کې نه راځي، نو بالاخره به یې پایله چې وي ډاکټر صاحبانو اینډ سټیج کډنی ډیزیز یا رینل ډیزیز به یې پایله وي ډاکټر صاحبانو، ځکه چې دغه اکثره یې ډاکټر صاحبانو دا ګلومیرولو نیفرایټس دغه چې دي ممبرانس یا دغه بله پرده چې جوړه شوې دا بیرته دي راګرځېدلو وړ نه وي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. نو تقریبا 50% کسان یې ډاکټر صاحبانو 2 کاله وروسته ممکن یا تر 20 کلو قرار پر څه شي باندې اخته شي ډاکټر صاحبانو؟ په اینډ سټیج رینل ډیزیز باندې اخته شي، او بالاخره که چېرته پښتورګي ورته بدل نه شي ژوند به د لاسه ورکوي. یعنې دغه کسان داسې نه معنا چې دوی به ژوند کوي، د دوی پښتورګي 50% خو کار کوي یا 80% کار نه کوي، 40% کار کوي یا 15% کار کوي، نور کار نه کوي. متوجه یاست؟ اما قرار د فیصدي دی فعالیت کمیږي او د اینډ سټیج رینل ډیزیز، اینډ سټیج رینل ډیزیز کې یوازې 15% کار کول په یاد مو دي، بالاخره پایله به یې نو ډیر خطرناک دی ډاکټر صاحبانو. دا صحیح سو. په دغه کسانو کې کېدای شي چې رینل وین کې ترومبوس هم جوړ شي بعضې وخت، ځکه چې دلته هم هایپر کوګولیبلټي رامنځته کېږي ډاکټر صاحبانو. او بله خبره دا ده چې په دغه کسانو کې که چېرته موږ تاسې سټیراید ورته ورکو نو که ډېر ګټور نه وي توانیم نه وي، او یا هم اکثر وخت ډېر ګټور تمام سي. ګټور تمام داسې چې نور د پرده کې پنډواله نه راځي، یا کوم نیفرانونو کې چې دغه جوړ شوی و ممبران ډاکټر صاحبانو یو ډپلیکیشن واقع شوی و په نورو کې نه جوړیږي سټیراید څو پورې خوري، او خو په هغه ممبران کې بیا بیرته دغه نه راځي، هغه ویلې کېږي نه، هغه نری کېږي نه چې مخکې له مخکې جوړ شوی ده. نو خوشبخته سړی به دا وي چې تر څو نه مخکې دته څه شروع شوي ډاکټر صاحبانو؟ سټیراید. یعنې اوس یو اینډ سټیج رینل ډیزیز د تا سټیراید ورته کش کړو، هغه نه ریورسیبل نه شي کېدی، هغه کې بیا تغیرات نه رامنځته کېږي، ځکه کوم تغیرات چې رامنځته شوي هغه ایریورسیبل سول. خو که چېرته 50% نیفرانونه جوړ پاتې وي او تاسې سټیراید ورته شروع کړي ډاکټر صاحبانو، د دغو خلکو انظار به سره کوي ډېر ښه به وي، ځکه نور سیکنډري ایمونولوژیک ریاکشنونه به نه واقع کېږي، خو هغه مخکې له مخکې چې واقع شوي وو هغه سره کم دي ډاکټر صاحبانو؟ هغه ایریورسیبل دي، هغه بیرته نه راګرځي.